بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن مې درله ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره شانتې یو مزاحیه قصه راوړې. یو لنډه شانتې قصه ده او ډېره ښکلې او ډېره مزیداره قصه ده. امید دی چې انشاءالله ستاسو به خوښه شي. ما خپله چې کله دغه قصه ولوستله نو زه ما ورته ډېر زیات خندلي وو او ښه پوره مې ورته وخندل. نو زړه کې مې راغله چې راشه چې خپلو ملګرو سره دا قصه شریکه کړم چې زما ملګري چې کوم وروڼه کتونکي چې دي چې هغو هم د دې قصې نه خوند والي او دغه شانتې وخاندي. قصه ده د یو هلک د یو ماشوم او د هغه پلار او د یو ناجوړه یا د ټوغکي وهلي چرګ د بیې. نو ډېره ښکلې خوندوره قصه ده. یو څو نومونه دې په منډه عالم په 2 منټه کې محمد اشفاق د مردان نه، ایمان او حذیفه ماشومان دي د ناروې دي، عبیدالله ثاقب د فرانس نه، شارق حسین دی، مختیار بادر د صوابۍ نه، محمد داود د الفلا کیم نه، او لداد د بلوچستان نه، او ارشد د مردان دی په ملیشیا کې دی. دا څه نومونه و چې ما ستاسو سره شریک کړه. د دې نه علاوه د چا نومونه پاتې شوي نو انشاءالله که خیر په را روان ویډیو کې په بل قصه کې به ضرور شاملو. یو ماشوم دی ځان له بال اخلي، کرکټ بال یا بل بال، خو ځان له بال اخلي. نو پلار یې په کور کې په کټ کې پروت دی، یا د کاره راغلی دی یا د دفتر نه راغلی دی، ستړی پروت دی. دی پسې راغی، دی ورته ووایي چې پلاره، هغه ورته وایي ها، وایي 300 روپۍ راکړه ځان له بال اخلم. هغه ورته وایي هلکه روپۍ نه لرم. دی ورته وایي د روپو غم وکړه، د خپلو نسوارو د سګرټو دپاره خو در سره ښې ډېرې روپۍ، خو زما د بال لپاره در سره روپۍ نشته. پلار ورته وایي چې هلکه اعصاب مه خرابوه، یعنې غوسه کوه مې مه، خو په دغه ځای کې دا چرګ پروت دی، دا واله او ځان له خرڅ کوه، په دغه ځان له بال واخله. هلک چې هغه چرګ ته وګوري نو چرګ ټوغکي والی، بیمار یې، وچ کلکي، غوښه پکې نه وي، ډېر مانده شوی، ډېر کمزوره شوی. نو هلک خپل پلار ته وایي پلار دا ټوغکي والی چرګ دا خو 100 روپۍ هم نه کوي، نو بقایا سره به زه څه کوم؟ پلار یې ته وایي چې ځه هلکه دا بقایا پیسې د بل چا نه پوره کړه، خپل جوړ کړه. هلک چې بله ونه شي نو دغه چرګ په غېږه کې په ترخ کې والي او په کلي باندې ورپاره شي. یو لوړي چرګ ورته وایي چې هلکه دا چرګ خرڅوم، بل ته وړي چرګ خرڅوم، بل ته وایي چې چرګ خرڅوم. لاول خو ته څوک چرګ اخلي نه، څوک د چرګ رنګ ته چې وګوري، د هغه بیمارۍ ته چې وګوري، هغه کمزورتیا ته یې وګوري، نو لاول خو څوک چرګ اخیستو ته ته نږدي نه. خو که بیا چېرې څوک تپوس هم وکړي خو چې د ده بیه واوري نو بس بیه په هغې کېږي نه. څوک 50 روپۍ وي، څوک 60 روپۍ وي، څوک د دغې نه هم کمې وي، خوند نه کوي. هلک چې په ټول کلي وګرځي او چرګ خرڅ نه شي نو دی خفه شي چې یاره چرګ خو خرڅ نه شو او خلک خو یې ډېره کمه بیه وایي، اوس به څه کوم؟ بیا وله سوچ ورشي چې هلکه فریبا خاله خو شته که نه، د فریبا خاله کره ځم او واحد یو فریبا خاله ده چې هغه دا چرګ د ما نه اخیستی شي، نور څوک یې نشي اخیستی. بس دی دغه چرګ په ترخ کې والی و، د فریبا خاله کره ورشي. فریبا خاله ته چې ور وټاکئ چې فریبا خاله راښکاره شي نو دی ورته وایي فریبا خاله چرګ اخلي؟ چې هغه ته وایي ستا نظاره او ستا نه قربانه، ستا نه لوګی شم، راشه ته چې په مخ دواړه مخه دې ښکل کړمه، مور دې څنګه ده، راشه ته کور ته راځه، دننه راځه، ته خو ډېر وخت بعد راښکاره شوې، زما خو سم یاد شوی وې. فریبا خاله د خبرو په شان هم فریبا وه او د هغې نور عملونه هم د فریب او د مکر و. نو دا ماشوم یې هم دننه که او ده ته د مور تپوسونه او قصې قطارې او خبرې اترې او تپوسونه یې شروع کړه. په دې کې د فریبا خاله سره ناست دا چې دا تپوسونه کوي او لګیا ده چې په دې کې ناڅاپي چا دروازه وټکوله. دروازه چې چا وټکوله نو فریبا خاله ورته وایي چې هله چې دې کور کې دې پټ کړم چېرته په پناه ځای کې دې پټ کړم او دا مې چېرته خاوند زما په خیال راغی ډېر عصبي دی، یعنې ډېر غوسهناک دی او که ته یې ولیدې نو تا ته به هم غوسه شي، ما ته به هم غوسه شي. نو په هلک باندې هم هله ځله راله او په فریبا خاله باندې هم هله ځله راله چې هلکه چا ور وټکوه لکه د هیبت ساعت شو که نه. نو د هلکه چې د لاسه ونیو په مخ کې که په دغه ځای کې یو غټه المارۍ ده، هغه المارۍ ته یې ور دننه کړه، د المارۍ دروازه یې پسې رابنده کړه. هلک اوس په المارۍ کې غلی ناست دی، سترګې په ترخ کې نیولې ده، همداسې ناسته چې خدای
پکې اوس څه وکړم په بل ځای کې ګیر شوم د فریبا خاله کره د چرګ خرڅولو لپاره راغلم هلته ګوره اوس خدای خبر چې خاوند یې راغی او که څه چل دی او اوس په ځان یریږي چې یاره که څوک به راته اوس غوسه کېږي څوک به راته ښکارېږي چې په دې کې څوک راغلی دی د فریبا خاله سره ناستې خبرې کوي چې 3-4 منټه وشو چې په دې کې بیا دروازه وټکېده چې بیا دروازه وټکېده نو فریبا خاله دغه کس هم د لاسه ونیو ورته وویل چې هله شا به تادي کوه او خیال مې راځي چې مې میړه راغی او میړه مې راغی مخکې د دې نه چې هغه راننوځي راځه چې چېرته دې پټ کړمه فریبا خاله دغه بل کس چې دی نو دی هم د لاسه ونیسو رامنډې کوو بل طرفو ته میلا ونه شي د عیبت ساتي د یارې وخي نو چې رامنډې کې دغه سړی د لاسه نیولی و همدغه المارۍ ته یې رادننه کي چې په کومه المارۍ کې دا بل هلک د مخکې نه ناست دی پټ ناست دی او چرګ یې په ترخ کې نیولی دی او دی ورسره هم خواته په دې المارۍ کې وردننه کي دروازه پسې رابنده کي اوس بل څوک راشي د فریبا خاله سره ناست دی خبرې اترې کوي ګپ شپ لګوي نو په دې کې هلک او سړی په دې تیاره کې ناست دي د هلک هم حیران دی چې هر دا څوک را ننوتی دی او ما ته زما خواته ناست دی دا سړی هم ځان له هم په یره کې دی او هم صحیح که چېر په دې المارۍ خو دلته څوک دی او چرګ ورسره دی چې د هلک دې سړي ته په غور ګوري نو بیا ورته وایي چې کاکا هغه ورته وایي هه چرګ اخلئ هغه ورته وایي چپ شه خدای دې پوه کړه اواز ټیټ کړه کنې اوس به د ښځې خاوند واوري را به شو لکه زما او ستا دواړو حالات په خراب کړي هلک غلی شي چې لږ ساعت شو نو دا هلک ورته بیا وایي کاکا هغه وایي ها چرګ اخلئ هغه وایي لکه غلی شه په تا باندې د چرګ راغلی ده او دلته په موږ څه دي په تا څه دي په تا را چرګ راغلی هلک ورته وایي کاکا که چرګ واخلې نو ښه به وي بهتره به وي که نه نو حیثیت دې ځي او اواز جګوم سړی ورته و چې اواز جګ نه کړي چوپ شه غلی کښېنه ها وایه چرګ په څو دی هلک ورته وایي په 1000 روپۍ سړی چې د چرګ ته وګوري ته وایي دا ټوغکي وهلی چرګ دا بیمار چرګ دا وچ او مانده چرګ دا په 1000 روپۍ هلک ورته وایي کاکا ستا خوښه ده نو چرګ اخلې که اواز جګ کړم هغه ورته وایي ها پرېږده سړیه ته غلی کښېنه ها واخله دا 1000 روپۍ راکړه دا چرګ ترې واخلي چرګ ترې واخلي سړی دغه چرګ په ترخ کې ونیسي او دغه شانتې ټوغر ناست دی غلی ناست دی په دې دغه کې بهر څه سیخول کوي تیاره ده د سړي زړه تنګ دی او په یره کې هم دی او بهر ته د فریبا خاله سره بل کس ناست دی خبرې اترې ورسره کوي د ده په زړه باندې مټر دلیږي او دی خو دې هلک د 500 شپېته او د 100 روپو چرګ په 1000 روپۍ یې پرې خرڅ کړ دغه لا بیل تاوان یې وشو ډېر خفه دی دی اوس په سوچ کې دی چې څه وکړم چې په دې کې ورته دا هلک څه ساعت بعد بیا وایي کاکا هغه ورته وایي ها لکه بیا څه چل دی کاکا چرګ خرڅی هغه ورته وایي غلی شه هلکه چرګ مې تا نه په 1000 روپۍ واخیست اوس به یې درباندې بیا خرڅو نو ته چې کاکا ستا خوښه ده نو ښه به دلې چې چرګ را باندې خرڅ کړي که نه نو اواز جګوم هغه ورته وایي غلی شه هلکه غلی شه په دې خوله دې لاس کښېږده هو وایه په 100 روپۍ اخلئ نو ورته وایي کاکا په 50 روپۍ راکړه نو سړی ورته غوسه کي ستا مازغه خراب دي تا ما ستا نه په 100 روپۍ واخیست زه تا ته چرسي پوډري ښکارم زه تا ته څه لیونی ښکارم ما به درته څه تیل پېټرول ښکري چې تا لره په 1000 روپۍ مې درنه چرګ واخیستو په 50 روپۍ درکړه هلک ورته وایي کاکا ستا خوښه ده نو په 50 روپۍ راکړې که اواز جګ کړم دی ولله زر په خوله لاس کېږي وایي خدای ته وګوره هلکه خدای ته وګوره دا چرګ واپس واله او 50 روپۍ راکړه خو لکه خلار شور ونه کړي قیمه جوړه نه کړي نو دغه چرګ دې واپس واخلي او 50 روپۍ وله ورکړي چې لږ ساعت شو نو په دغه طریقه باندې واپس په دې سړي باندې په 2000 بیا دا چرګ خرڅ کړي چې په 2000 په بیا دا چرګ خرڅ کړي چې لږ ساعت شو نو دا چرګ دې واپس په 10 روپۍ ته بیا والي دا سړی اوس خدای ته سوالونه کوي چې خدای پاک اوس زما حیا او شرم او پردې وساتي او دا ما د دې ځای نه خلاصی کړې دا چرګ ورو په بره روان دی او چې څه راسره به جیب کي دغه لاړو دا وړوکی مې لوټي مې تباهي کوي زما نو دا چرګ چې د کله واپس په 10 روپۍ والي نو په دې کې بهر چې کوم سړی نو هغه رخصت شي هغه چې څنګه رخصت شي فریبا خاله راشي او دروازه کولاو کړي دروازه خلاصه کړي
څنګه چې دروازه خلاصه کړه دا سړی د دې المارۍ نه ووځي نو ووهي ولي ووهه داسې منډه ووهي چې نه د فریبا خاله په نظر راشي او نه د بل چا په نظر او سمه خبر چې دوړه پسې ورپسې و خپې سپکېږي دا هلک هم بهر ته راوځي فریبا خاله ورته وایي چې بچیه څنګه چل دی دی ورته وایي چې فریبا خاله بس کار مې شوی دی د به چېرته به 100 روپۍ چرګ خرڅه د هغې به د 3,000 روپۍ بېلا چرګ ورسره هم دی هغه فریبا خاله دغه ماشوم په دواړه مخه ښکل کړي بیا یې را رخصت کړي او د مور ته ورته هم څه خبرې اترې او څه تپوس مپوس سوال جواب ورته ورکړي دې ته را رخصت کړي هلک ډېر زیات خوشحاله بازار ته لاړ شي او ځان له په 300 روپۍ بال هم والي خپلو ملګرو له څه مټیانې خرچه پې هم وکړي او بیا ورسره هم په جیب کې پیسې پاتې چرګ ورسره هم په ترخ کړي چې کور ته راشي نو څنګه چې دی کور ته راننوځي نو خپل پلار ویني نو پلار یې په دې کټ کې پروت دی سترګې سرې دي او ساه دی او حالات یې ډېر ګډوډ دی ډېر خفه او ډېر پریشانه پروت دی په دې کټ کې چې لکه د زړه دنیا یې ورانې ته به وایې چې د چا په زلزله کې کور وران شوی داسې خفه ناست نو داسې خفه ناست چې دا هلک کور ته راغی دا پلار په دې حالت کې ول نو ده ته یې اواز وکړو پلاره هغه ته وایي څه چل دی هلکه داسې په غوسه کې ورته وایي چرګ اخلي هغه ورته وایي د سپي زویه په المارۍ کې خو د راباندې دا ټوغکي چرګ په 3,000 روپۍ په واغستو او راواغستو نور څه غواړې نور ستا څه خیال دی هلک ورته وایي داجي هلک ورته وایي پلاره ستا خوښه ده نو چرګ اخلي که مور ته الو ویم نو د دغه پلار او د زوی ترمنځ د دغې ټوغکي والي چرګ دغه بیه چې ده نو دا تر ننه ورځې پورې روانه ده او خدای خبر چې دا بیه به کم حد ته رسي دغه تاسو ویلی شي چې یاره د دې پلار او د زوی ترمنځ به اخر دا بیه په څه ختمه شوي نو دا یو ډېره ښکلې خوندوره مزیداره یو لطیفه شانتې یا یو قیصهګۍ شانتې مزاحیه ستاسو په مخونو باندې د رڼا او د خندا د خورولو دپاره امید دی چې انشاءالله چې څنګه ورته ما خندلي ما چې اورېدله ما چې کله لوستله څنګه چې ورته ما خندلي نو داسې به ورته ملګري به ورته هم وخاندي تاسو به ورته هم وخاندئ ستاسو به خوښه شي که خرید او انشاءالله چې ستاسو به په مخونو باندې به خنداګانې او رڼاګانې خورې شي نور داسې انشاءالله ښکلې خوندورې او مزیدارې قصې را روانې دي که خیر مزاحیه او نورې هم را روانې دي نو تر د نورو قصو پورې تر د نورو ویډیوګانو پورې زموږ سره اوسېږئ هېڅ چرې مه دی ښاد او آباد اوسئ یو جهان مننه د الله په امان